بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحبانو هغه چې زموږ سره مخامخ ناست هغه ډاکټر صاحبان هغه چې آنلاین موږ تاسو تعقیبوي ټولو ته سلامونه وایم په دې هیله چې دغه مشکلات او جنګونو ستونزې په خیر تېرې سوي وي او ټولو ته ښه راغلاست وایم. نن البته تر رخصتي وروسته لومړی لیکچر ده او موږ تاسې په تېرو درسونو کې البته تر رخصتي مخکې موږ تاسې د زړه په پاتالوژي باندې ډېر ساعتونه اخیستي وو، ډېر لیکچرونه مو اخیستي وو. د زړه پاتالوژي کارډیوواسکولر پاتالوژي م شروع کړې وه، واسکولر مو اول کې وویل، بیا مو کارډیک پاتالوژي شروع کړه نه، چې بیا مو ځینې ناروغیانې وویلې هغې جملې څخه او له دې لیکچرو څخه مخکې موږ تاسې کانجینیټل هارټ ډیزیز وویل نه، همدارنګه موږ تاسې ریماټیک او نان ریماټیک انډوکارډایټس باندې خبرې کړې وې ډېرې، لیمانسیک انډوکارډایټس و داسې نور مختلف ډولونه مو ویلي وو نه، سټریل یا لیمانسیک انډوکارډایټس و داسې نور وو. نن به ډاکټر صاحبانو موږ تاسې نوی موضوع اخلو په زړه باندې. زړه کې دغه یو څو لیکچرونه پاته دي، کوشش به کوو چې د زړه ستونزې یا ناروغیانې خلاصې کړو او بیا به د خیره ځو موږ تاسې ریسپایریټري سیسټم ته. صحیح ده، نوی سیسټم به شروع کوو د خیره. ریسپایریټري سیسټم ډېر دلچسپ او ډېر مغلق سیسټم ده. باید موږ تاسې او دا یو شی په یاد لرئ، ریسپایریټري سیسټم که مو چېرته په پاتالوژي کې زده نه کړو په هېڅ مضمون کې به بیا سم سر خلاص نه شي، ځکه د اراز والایم یې ډېر کلوز ریلیټډ دی تو ایچ ادر، یو بل ته ډېر نږدې دي سره. نو د دې دپاره چې دا شیان مو زموږ تاسې زده سي او یا هم بیا هر وخت کې هر سیسټم چې وي موږ تاسې اغراضو په بنا باندې تداوي ونه کړو بلکې تشخیص ته ځان ورسوو. ښه خبره دا ده چې د هر دغه سیسټم پاتالوژي مو ښه زده کړې وي. صحیح ده، نو انشاءالله تعالی مطمئن یم چې دغه یو دوه لیکچرونو په اخیستلو سره موږ تاسې زړه سم زده کړی ده او که بیا هم د چا څخه هېر سوی وي څه مشکلات لري یوټوب مو په خدمت کې ده، د موږ تاسې یوټوب چینل کې دغه ټول لیکچرونه پخواني چې موږ تاسې اخیستي دي په بل پسې پراته دي. صحیح، هلته یې وګورئ تکرار یې کوئ. نو نن راځم والوولر ډیزیز اینډ ډیفارمیټیز. صحیح، د زړه د والونو ناروغیو ته، د زړه د والونو ناروغیانې او د هغوی ډیفارمیټیانې یا سوی اشکال. صحیح، موږ تاسې پوهېږو ډاکټر صاحبانو زړه چې دا څو چمبره لري؟ 4 چمبره لري چې په هغو کې 2 څه دي؟ ارټریمونه دي، رایټ او لیفټ، او دلته یو والف ده چې دا والف څو کسپه لري؟ 3 کسپه لري. یو والف په دا لیفټ طرف کې ده چې هغه څو کسپه لري؟ 2 کسپه لري. صحیح سو، دغه بیا یو بل دلیس سره تویږي، دا بل دلیس دغه ته یا خلا ته چې دې ته موږ څه وایو ډاکټر صاحبانو؟ رایټ وینټریکل او دې ته لیفټ وینټریکل، دې ته لیفټ اټریم او دې ته رایټ اټریم وایو. صحیح، او دغه وال چې د دوی په منځ کې د ډاکټر صاحبانو دې ته وال ته موږ څه وایو؟ ټرایکاسپیډ او دې ته بایکاسپیډ یا میټرل وال وایو. او موږ تاسې پوهېږو چې زړه بیا چاپېره عضلاتي طبقه لري نه، په همدې ترتیب سره د لیفټ سایډ یې پنډ هم ده، د عضلاتو او نورې نرۍ ده. او بل موږ پوهېږو چې د دغو والونو سربیره دغو دواړو والونو ته څه وایي؟ آرټریو وینټریکولر والف یا انټر آرټریو وینټریکولر والفز، د دهلیزونو د وینټریکلونو په منځ کې والونه یې ورته ویل دغو ته. او بل موږ پوهېږو 2 والونه نور هم شته په زړه کې چې هغوی ته موږ ته څه وایي ډاکټر صاحبانو؟ یو پلمونري او بل اورټیک وال ورته وایو. اورټا چې موږ پوهېږو په دغه ساحه کې له زړه څخه پورته سوي ده او دې ته موږ څه وایي ډاکټر صاحبانو؟ دلته یو والف ده سیمیلونر والف یا اورټیک وال ورته وایي. یو بل وال ده ډاکټر صاحبانو چې هغه بیا په پلمونري ټرنک کې ده او دې ته څه وایي ډاکټر صاحبانو؟ دې ته پلمونري والف وایي. ټول والونه څو سوه؟ ټول والونه 4 سوه، دا دواړه تقریبا په یو لیول دي. او دغه اورټا چې تر دغه وال پورته ده داسې یو څه سره پراخه یې په دې ساحه کې تاسې لیدلې ده. ښه، څو واله سو ډاکټر صاحبانو؟ 1 2 3 4. د دغو 4 والونو په ناروغۍ باندې به موږ تاسې نن لیکچر اخلو. نن به کوشش کوو چې د دغو والونو ناروغۍ وپېژنو، زده یې کړو او پاتالوژي خلاصه کړو د دې په حیث. یعنې نن به موږ تاسې کوشش کوو چې د دغو والونو 4 سره والونو ناروغیانې موږ تاسې د تاسې دپاره به فکر کوم یو تکرار وي او هغه کسان چې آنلاین یې زده کوي هغوی به یو څه پاتالوژي به یې زده کړي. صحیح، والوولر ډیزیز اینډ ډیفارمیټي ډاکټر صاحبانو له نامونو څخه معلومیږي چې دا د والونو ناروغۍ دي. په والونو کې ډاکټر صاحبانو 2 ستونزې پیدایشي یا کسبي ډېرې واقع کېږي چې یو ته یې موږ سټینوسیس وایو او بل ته انسفیشنسي.
سټینوسیس له نامو څخه معلومیږي ډاکټر صاحبانو سټینوسیس څه تنګېدل تنګواله صحیح سټینوسیس د والونو داسې ستونزه ده ډاکټر صاحبانو چې والونه نه توانیږي چې په صحیح توګه سره خلاص سي کله چې وال په دې ونه توانیږي چې مکمل خلاص سي دې ته څه وایي سټینوسیس همداسې ده که یا ډاکټر صاحبانو او یا په بل عبارت په دې کې فاروارډ بلډ فلو له ستونزو سره مخ وي یعنی وینه مخ ته نسي ورڅخه تلای مثلا ډاکټر صاحبانو تاسې د وال فرض کړئ چې دا د دروازه ده والو دغه ما تاسو ته مخکې ویلي وو ډاکټر صاحبانو چې د وال او د سپینکټر ترمنځ فرق دا ده چې سپینکټر خلاص دواړو خواو ته شیان تېرېدای شي او وال چې خلاص یوې خوا ته اوس مثلا دغه دروازه یې وال ډېر ښه مثال لري ځکه دې خوا ته نه راخلاصېږي یوازې یوې خوا ته خلاصېږي او یوې خوا ته فرض کړي خلک البته دا نو دواړو خواو ته خلک یوازې د فنکشن له نظره بیا نه کېدای خو دغه فرض کړي دا دروازه یو مشکل پیدا کوي مکمله نه خلاصېږي بیا موږ تاسې په اسانه تېروتی سو موږ تاسې په وتلو کې ستونزه را پیدا کوي نه دې ته څه وایي سټینوسیس دغه ستونزه هم پیدایشي کېدای شي او هم کسبي دواړه به یې وایو صحیح ده البته کالیبر یې معلوم ده داخلي مجرا د دغې څو اندازه سانتي متره مربع ده د دې سانتي متر مکعب د دې څو سانتي متر او د دې څو سانتي متر مربع د دې قطر دی صحیح ده د هر یو به ځان درته وایم تر هغه خپل نارملې اندازې چې تقریبا 2 چنده راتنګ سي دغه حالت موږ څه وایو سټینوسیس وایو insufficiency بیا څه معنا insufficiency بی کفایتي یو عدمي کفایت ده یو بی کفایتي ده بی کفایتي صحیح ده insufficiency بی کفایتي بندیږي وال خو صحیح نه بندیږي ګورئ د سټینوس په وخت کې په خلاصېدلو کې ستونزې وي د insufficiency په وخت کې بیا په بندېدلو کې ستونزې وي وال صحیح بندیږي نه په سټینوسیس کې وال صحیح خلاصېږي نه خو په insufficiency کې بیا څه کېږي ډاکټر صاحبانو وال صحیح بندیږي نه کېدای شي دا هم پیدایشي او یا کسبي مختلفې ستونزې شته چې په والونو کې دغسې ستونزه را پیدا کېږي زه به تاسو ته ووایم په هغوی کې بیا وال صحیح نه بندېږي نو کله چې وال صحیح نه بندېږي تاسې خپله فکر وکړئ نو وال داسې لکه سپینکټر دواړو خواو ته شیان ترتېرېږي دغسې ده که یا په زړه کې موږ تاسې پوهېږو چې ریزیجول والیم ډېر پاته کېږي په زړه کې وینه ډېره پاته کېږي هر پلا مثلا مخکې به 100% وینه ورڅخه پمپ کېده اوس یې 50 پاتېږي 50 پمپ کوي 50 پاتېږي بالاخره بیکورډ والیم زیاتېږي او په دواړو صورتونو کې په سټینوسیس او په انسفیشنسي کې فاروارډ مخې خواته د وینې تګ له خنډ سره مخ کېږي په دواړو صورتونو کې هغه غړي چې له زړه څخه وینه ورځي هغه د وینې له کمښت سره مخ کېږي او په نتیجه کې هایپوپرفیوژن انجری رامنځته کېږي په هغو کې څه شي هایپوپرفیوژن یعنی پرفیوژن صحیح نه ورته مثلا تر ټولو ښه مثال یې برین ته به صحیح وینه نه رسېږي نورو غړو ته مثلا پښتورګو ته یعنې هر غړي ته چې مثلا وینه ورځي نه به ځي صحیح همداسې ده که یا ډاکټر صاحبان او په نتیجه کې به په هغو کې مربوطه ستونزې رامنځته کېږي په هر صورت زه به یې تاسو ته وروسته د داخلې له نظره ووایم داخله یا انټرنل میډیسن له نظره ډاکټر صاحبانو په دې وخت کې عموما کلینیک هم دوه ډوله وي فاروارډ بیکوارډ مخ خواته چې کومې ستونزې اراز ورکوي ده او شاته چې کومه مثلا وینه پاته کېږي هغه کوم اراز ورکوي ډېر اسانه ده دغه په هغو برخې تاسو سره جلا کولی شئ چې تاسې پاتالوجیست دی صحیح ده چې فاروارډ کومې ستونزې رامنځته کېدای شي فکر هم وکړې او بیکوارډ صحیح دا به زه تاسو ته د خیره وروسته ووایم چې کوم اراز ولایم لري خو په هر صورت مختلفې داسې ناروغۍ دي چې له هغې جملې څخه موږ تاسې ځینې ویلي دي او ځینې به ووایو په دغو کې والونه د زړه سره کم کېدل ډاکټر صاحبانو متاثره کېدل مختلفې داسې ناروغۍ دي چې ځینې موږ تاسې ویلي دي ځینې به یې ووایو په دې کې والونه متاثره کېږي یعنې والونه ناروغه کېږي او په دغو دوو ستونزو به یې اخته کوي په کومو دوو ستونزو یا به سټینوسیس یا انسفیشنسي صحیح مثلا له هغې جملې څخه RHD یا ریماټیک هارټ ډیزیز ما تاسو ته ویلي وو که یا په یاد مې دي په والونو ډیفارمټي رامنځته کېدی هلته په یاد فایبروس وجیټیشن او دغه شیان پې جوړېدل او بل چې دا ډاکټر صاحبانو تر ټولو دا یو خبره په یاد لري د والونو د ناروغۍ تر ټولو عام سبب چې دا RHD دی یا ریماټیک هارټ ډیزیز نور اسباب د والونو د ناروغۍ چې دی ډاکټر صاحبانو انفیکټیو انډوکارډایټس ده چې ځینې انتانات دي لکه مثلا مختلفې بکټیریل او نن بکټیریل او یا مثلا لکه سیپلیټیک او نن سیپلیټیک ما تاسو ته مختلف طبقه بندي ویلي وو او یا مثلا لکه بروسیل او داسې نور مختلف انډوکارډایټس او له هغو نه وروسته ځینې ستونزې رامنځته کېږي نن بکټیریل ترومبوټیک انډوکارډایټس ما تاسو ته ویلي وو چې مختلف نور داسې انډوکارډایټس یا د انډوکارډیم التهابونه وو چې
په یو کې معمولا چیرته چې التهاب واقع کیږي ډیسټرکشن واقع کیږي او په نتیجه کې په پایله کې چې رامنځته کیږي ډاکټر صاحبانو فایبروس نسج او دیوالونو ډیفارمیټیو رامنځته کیږي که یا سره کوم ډیفارمیټیو یا سټینوسس یا انسفیشنسي. ګورئ دا ماته است ویل ار ایچ ډي مې درته ویلې، انفیکټیو انډوکارډایټس مې ویلې، نن بکټیریا انډوکارډایټس مې درته ویلې ده، لیمن سیک انډوکارډایټس لیمن او سیک چې دوه امریکایي عالمانو په یاد مې دي د یو بل ډول انډوکارډایټس دې ته سټریل انډوکارډایټس هم ویل ماته است ویلې وو یا غیر انتاني انډوکارډایټس دغه ماته است ویلې په دې کې هم ګورئ کارډیاک ویجیټیشن رامنځته کېدل په یاد مې دي سټریل ویجیټیشن په نامه باندې وو. سیپلیک والولایټس ماته است ویلې د سیپلیس له وجې نه خصوصا ترشري سیپلیس کې اکثره وخت اورټیک وال خاصه توګه سره ډیر متاثر کېدل او اورټا بل موږ پوهیږو چې کلسیپیک اورټیک والف سټینوسس چې تقریبا دا ماته است په عمومي پاتولوژي کې لا یو سنه ویلی وو خو بیا به هم بحث پې وکړو. بل کلسیفیکیشن اف میټرال انولس په دې باندې به ما ځینې بحث مې درته کړی ځینې نور هم پې وکړو. مګزوماټوز ډیجنریشن یا پلپی والف سنډروم دې باندې به هم خبرې وکړو د خیره او کارسیناید هارت ډیزیز. زموږ تاسې نن عنوانونه به همدغه کوم چې پاته سوي دي همدغه به وایو، یعنې په بل عبارت موږ تاسې به نن دیوالو ناروغۍ خلاصوو. نو څو واله دي؟ څلور. څو دغه ټول پاتالوجي موږ په څو کې تقسیم کړه؟ په دوه کې، سټینوسس او انسفیشنسي. نو بس همدغسې په حسابوي. مثلا له چیش څخه شروع کړو؟ میټرال والف. صحیح؟ میټرال والف میټرال پیژنئ دا کیپ خولۍ وایي، دا داسې لکه کیپ خولۍ غوندې شکل لري، دا د چپه طرف والف دغه طرف. صحیح؟ کیپ رقم شکل لري. دا په هر چا کې واقع کېدای شي خو تقریبا 40% ناروغان چې د میټرال والف سټینوسس یا د میټرال والف تنګوالی لري 40% یې څه تېره کړي وي ډاکټر صاحبانو؟ آر ایچ ډي ریماټیک هارت ډیزیز څخه وروسته دغه ستونزه رامنځته کېږي چې له هغې جملې څخه 90% تر 80% یوازې په ښځو کې دا ستونزه لیدل کېږي. دا په یاد لرئ. صحیح؟ یوازنۍ د والونو ناروغۍ چې په ښځو کې ډېره عامه ده هغه چې د میټرال والف سټینوسس ځکه چې آر ایچ ډي په دې کې ډېره ده. صحیح؟ دا په یاد لرئ. ښه په هر صورت ډاکټر صاحبانو دا اکثره وخت ډاکټر صاحبانو په اولو وختونو کې میټرال والف سټینوس چې واقع کېږي دغه تنګواله دي میټرال والف دا ډاکټر صاحبانو په یو دم یا په یو ناڅاپه نه رامنځته کېږي، په قراره وده کوي. ویل سوي دي چې تقریبا 12 څیزو ته ضرورت شته چې تر څو یو مکمله ناروغۍ رامنځته شي. څونه ته؟ 60 کالو ته ضرورت شته. یعنې که چېرته نن په آر ایچ ډي باندې څوک اخته سي امکان لري چې 60 کاله بعد هغه پر څه شي اخته سي؟ په میټرال والف سټینوسس باندې هم اخته سي. صحیح سو؟ ایتیالوجي کې ماته استولی چې تر ټولو غټ سبب چې د ریماټیک هارت ډیزیز ده. صحیح ده؟ نور اسباب هم مثلا لکه انډوکارډیال فایبرو الاسټوسس او یا هم کانجینیټل هارت ډیزیز یا کانجینیټل پاراشوت میټرال والف. صحیح؟ پیدایشي ډول سره میټرال والف داس جوړ شوی غیر نارمل لکه پاراشوت پیژنئ هغه تیارې خلک پکې راغورځي. دا میټرال والف داس جوړ شوی لکه پاراشوت د دې خوا تر وځي داسې تنګ وي لنډه ده. په نارمل ډول سره میټرال والف چې خلاصېږي هغه دغسې خلاصېږي. مثلا لکه د ما فرض کړئ دغه دوه ګوتې داسې فرض کړئ دغسې سر راسي دا کسپونه یې. صحیح ده؟ خلاص سي بند سي خلاص سي بند سي. خو په یغو وختونو کې دلته مثلا لکه د دې په سر باندې چې یو بل شی پراشوت غوندې مثلا دغسې مثلا دغه بستر لکه پراشوت غوندې یو شی کښته سي بیرته راپورته سي ښته سي دغه شاوخوا لکه پرسوي چې تړلی او بای کسپیټ خو موږ پوهېږو چې دغسې دوه کسپه لري نه دا خلاصېږي بندېږي. دغه معمولا دغه دا ساحه دغه منځ دغه سوري ډېر تنګ وي د دې مکمله وینه نشي تېرولی. دا پیدایشي ستونزه ده. دې ته چې شی وایي کانجینیټل پاراشوت میټرال والف ورته وایي دې پیش ته. صحیح ده؟ تاسې به بیا نور په هغه وخت کې د خیره وایي چې کله تاسې هارټ سرجن سئ خاص توګه سره پیډیاټریک هارټ سرجن په دې کې به ډېرې خبرې هلته تاسې وکړئ. صحیح؟ د مارفولوژي له نظره تاسې خپله فکر وکړئ کله چې میټرال والف تنګ سي نو څنګه به معلومې شي. کله چې میټرال والف تنګ سي دا څو کسبه لري ډاکټر صاحبانو؟ 2 کسبه لري. یو کسب 2 کسبه همدغسې ده نه؟ دا چې تنګېږي ډاکټر صاحبانو په خاص توګه سره د انولس پېژنئ؟ رینګ د شاوخوا انولس دغه ساحه ده دغه ساحې ته انولس وایي شاوخوا.
دغه یو خاصه اناټومیک سرحد ده په کوم کې چې وینټریکلونه له ارټریمونو څخه جلا کیږي یو فولډ مانند شکل ده چې دې ته څه وایي انولس له دا انولس شاوخوا څخه را شروع کیږي مابین خواته دا تنګواله آهسته آهسته راځي ما درته ویلي چې 20 کاله په کار ده چې کېدای شي دا ستونزه کراره رامخته سي نو د مارفالوژي له نظره به ډاکټر صاحب دا یو نارمل حالت یو کسب دوه کسب دا قرار ډاکټر صاحبانو له شاوخوا څخه سره کم کیږي راتنګیږي او بالاخره داسې سي چې دا بیا وروسته اکثره وخت داسې په دوه ډول وي ډاکټر صاحبانو چې کلسیفای او نن کلسیفای وي ځینې وخت کلسیفیکیشن هم پکې سوی ځینې وخت نه پکې سوی او په دواړو صورتونو کې دغه والف راتنګ سوی وي لنډه ده داسې معلومیږي لکه بټن هول پېژنئ د غوټې سری یا د تڼۍ سری چې ورته وایي دې ته خپل نوم لري دا قونیا څه ورته وایي که چې ورته یا ته خاص نوم لري پښتو کې خو زموږ تاسې نه دی زده یا د مایي خلو داسې معلومیږي صحیح ده دا چې هر څونه خلاصې ګورئ بیا هم غونه مکمله وینه نشي تېرېدلی لکه سره کن چې په نارمل حالت کې تېرېدل نو دغسې معلومیږي د مارفالوژي له نظره په سترګو لکه د بټن سوری یا هم د تڼۍ د غوټې سوری په کالو کې چې وي صحیح همدا اوس یې وګورئ تاسې ټول کالي لري او غوټۍ هم لري او سوری هم لري او د مایکروسکوپ له نظره خو بیا معلومیږي چې په دغه ساحه کې ممکن فایبروس انساج زیات سوي وي او د فایبروس انساج هم اکثره د باندې راخوا د انډوکارډیم یا انډوکارډیل حجرات په واسطه پوښل سوي وي او کلسیفیکیشن که چېرته پکې سوی و موږ تاسې به د کلسیفاید ناډیولز پکې وګورو کلسیفاید ناډیولز صحیح شا تاسې اوس خپله فکر وکئ په نارمله توګه سره د میټرل والف او داخلي سوری چې دا کافي اندازه غټ وي تقریبا 15 سانتي متره مربع کیږي صحیح چې کله خلاص څومره 15 سانتي متره مربع دا چې خلاص دونه ساحه لري مربع قطر دی ګور داسې نه چې اوږدوالی نه مربع نو 15 سانتي دا ډیره زیاته کله چې دا دومره راتنګ سي په اول کې اراز نشي کله د میټرل والف سټینوسس په اول کې اراز نشي په قراره دا راتنګیږي ان بالاخره چې کله اندازه 2 سانتي متره مربع یا 1 سانتي متره مربع ته راورسیږي نو ناروغ اراز ورکوي صحیح ده اراز به وروسته درته وایم خو تاسو خپل فکر وکړئ ډاکټر صاحبانو چې د دې افیکټس به څه وي تاثیرات به څه وي موږ پوهیږو چې نارماله توګه سره ډاکټر صاحبانو رائټ ارټریم او بخښش دی لیفت ارټریم نازک ده ډیر نازک ده ډیر په اسانه سره دی کولای شي چې دا وینه ټوله راپم کې وچشته یا وینه ټوله راولي وچشته لیفت وینټریکل ته نو کله چې دا سوری تنګ سي تاسو خپل فکر وکړئ د دې به ورسره زورونه یې کیا ډیره په سخته سره به وینه دی خواته راباسي دغسې ده کیا په نتیجه کې به دا څه کوي ډاکټر صاحبانو پریشر هایپرتراپي به کوي کیا زور وي نو بالاخره به د دغو کسانو لیفت اټریم هایپرتراپي وکړي افیکټس هم داسې راتلی سي کیا په دغه ترتیب سره به ولاړ شو دا دی چې لیکلی دی ډاکټر یا موږ تاسې چې په هغه کې مخته ګور بل به څه کوي ډاکټر صاحبانو ډایلیټیشن به کوي ځکه چې وینه پکې پاته کېږي هم والیم پکې زیاتېږي هم پریشر والیم زیاتوالی د څه سبب کېږي دی ډایلیټیشن او د پریشر زیاتوالی څه سبب کېږي ډاکټر صاحبانو د لیفت اټریم هایپرتراپي صحیح بالاخره موږ پوهېږو چې لیفت وینټریکل به په دغه وخت کې څه وي کېدای سایز یې نارمل وي یا اټروپي وهته وکړي مخکې به سل لیتره وینه ورته ملي لیتره وینه ورته راتله پمپ کولی وي اوس مثلا 80 شپېته 50 ورته راځي نو دا لږ کار کوي نو بالاخره یې دغه په شاوخوا تکنیس کېدای شي کم سي او څه وکړي اټروپي وکړي دا یې بل تاثیر ده بل پلمونري هایپرټنشن ډاکټر صاحبانو په څه خاطر موږ پوهېږو چې وینه چې دلته راځي ډاکټر صاحبانو لیفت اټریم ته دلته څلور جلا پلمونري وینز راغلي دي چې دوه له لیفت او دوه له رایټ لنګس څخه راغلي دي همداسې ده که یا ډاکټر صاحبانو ښه نو تاسې خپله فکر وکئ مخکې به دلته پریشر ډیر کم و تر 25 ملي متره پریشر پکې کم و اف مرکري اوس چې پریشر پکې زیات سو ډاکټر صاحبانو نو له سږو څخه په اسانه وینه دلته راځي که یا نه راځي نو په نتیجه کې هغه وینه چیرته پاته کیږي په پلمونري وینز کې او پلمونري وینز کې چې پاته سو بالاخره ډاکټر صاحبانو دغه وینه چیرته زیاتیږي پلمونري کپیلري کې دغسې ده که یا نو پلمونري هایپرټنشن رامنځته کوي
په پلمونري ټری یا پلمونري یا په شارټ سرکولیشن کې چې کله موږ پوهیږو بلډ پریشر لوړ سي دې ته څه وایي پلمونري هایپرټنشن اراز به ورسره درته وایم دي دغه ټوله او په نتیجه کې موږ پوهیږو چې په پلمونري وینز کې بل اخره پلمونري وینز چیرته چې دغه ورغله ده پلمونري ټرنک هلته پریشر پکې زیات ځکه مخکې به د کم فشار په مقابل کې وینه پمپ کوله اوس د زیات فشار په نتیجه کې دلته پلمونري ټرنک کې فشار اضافه کیږي او پایله کې خبره چې تر رسیږي رائټ وینټریکل ته رائټ وینټریکل و زورونه د کوشش کوي چې وینه ور پمپ بل اخره نه کیږي په نتیجه کې چې هایپرترافي کوي دا چې کله هایپرترافي وکړه په نتیجه کې موږ پوهیږو چې دلته پریشر پکې اضافه کیږي او رائټ اډریم څخه په سخت دلته وینه راځي هغه هم دغه مشکل سره مخ کیږي بل اخره په سپیریور وینا کې او انپیریور وینا کې و کې پریشر اضافه کیږي چې دته موږ چې وایو رائټ ساید هارت فیلر تاثیرات یې پوسوس تاسو په ترتیب سره نه دغه تاثیرات و د چی ډاکټر صاحبانو د میټرل سټینوسس کستا سی فکر ما تاسو ته ویلو د رائټ ساید هارت فیلر یو غټ سبب میټرل سټینوسس هم ده یا لیفت ساید هارت فیلر څخه ورسته بل اخره رائټ ساید هارت فیلر په کوم میکانیزم رامنځته کېدو په دې باندې موږ تاسو مخکې خبرې کړې وې صحیح ده په نتیجه کې به موږ پوهیږو چې پلمونري هایپرټنشن رامنځته شي نو څه به سي ډاکټر صاحبانو کرونیک پاسیو کنجشن ان د لنګز په سږو کې به په دوامداره توګه سره وینه ډیره پاتې کیږي او دا به د چی سبب کیږي ډاکټر صاحبانو ډیره په سخت سره د اکسیجن او د کاربن ډای اکساید تبادله په الویلای کې حتی امکان لري د زیات پرشر لوجه هایدروستاتیک پرشر زیات سي حتی مایع کېدای شي روزي و چشته الویلای داخل ته روزي او په نتیجه کې به شي کسی ډاکټر صاحبانو کنجشن پلمونري کنجشن رامنځته کیږي او بل اخره چې دا خلک چې بیا بل اخره سي چپس مرتبه دی حالت ته بل اخره چې دا خلک سا اخلي یو خو سالنډي لري دا کسان او حتی چې سا اخلي خټ 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 خو داسې قسم خټای وي ځکه چې هغه لکه اکسیجن چې مثلا په اوبو کې دننه ورتیریږي والته وینته په تکلیف سره ځان رسوي سالنډي دا کسان به څه پیدا کی سالنډي ویزینګز کرپټیشن دغه شان به پیدا کی اورتوپنیا خصوصا اورتوپنیا دا معنی چې پروتي سالنډي کې چې راکشینی بیا څه سم میکانیزم هم دغه ده ځکه چې کشینی عموما زړه کښته سي سجو د پورته خوا کې به یو اکسیجن تبادله کیږي او چې پریز خو مل اخره ټول سجو ته مایع زیاتیږي به داسته کیا بل شی ډاکټر صاحبانو هایپرترافي اند ډایلیټیشن اف د رائټ وینټریکل ماته استغاث میکانیزم یو ویل ډایلیټیشن اف رائټ اټریم او بل اخره رائټ ساید هارت فیلر میکانیزمونه مرتسی ویل نو وس راځم د دې اراز ولایم وته د میټرل سټینوسس اراز ولایم به شی وستاسو په نظر سره یو خو په دې باندې پوسې چې دغه پیښه یو دم نره مستکیږي قرار مستکیږي دا به دوه رقم ستونزه یا کلینیک ولري ډاکټر صاحبانو داخلي له نظره یو فارورډ یو بیکورډ سي فارورډ مثلا موږ پوهیږو چې لزړه څخه کم وینه پم کیږي ټول هغه غړي چې مخکې زړه پریمانه وینه ورته رسوله لکه اعصاب پښتورګي او مثلا نینا او مثلا انټسټاین مختلف غړي هغه ټول ته به اوس پرفیوژن کم سي هایپر نو په نتیجه کې به سړی چې سي کمزوري به کنفیوژن ډراوزینیس فټیک ملیز کمزورتیا لیس اف کنسنټریشن دا شان به ټول سره وي د کسانو سره کیا پیلنس حتی د ولاړېدو قابلیت بل لاس ورکړي دا څه کوي بل بیکورډ به شي ډاکټر صاحبانو ډسنیا اورتوپنیا کرپټیشن په سږو کې او بل اخره لمس یا دغه اناسرکا سمانه اناسرکا جنرالایز اوډیما ځکه چې پیډل اوډیما د انپیریور وینا کې او سپیریور وینا کې ولا وجه مثلا ممکن اپر لمس اسایټس پیریکارډیل افیوژن پیلورل افیوژن دا په بل سیټ ولا مسکه راځي دغه راځي تاسو او بل د کلینیک له نظر چې مرتسی وګورو دا بیا خپل چې لري ډاکټر صاحبانو خپل یو رقم ویزینګ لري مرمر لري بخښش دی ویزینګ نه مرمر چې دا عموما د سیستول په وخت کې دغه مرمر مرتسی احساسولای شي کارډیاک سیستول یو قسم راش سیستول وز داسې نه لکه تنګ سره چې شی وینه بوک تیرینه په زور سره یو قسم داسې په دغه نه د زړه چې کار کوي مثلا لپ ډپ په منځ کې یو داسې اواز وژ لکه تنګ شي چې شی وز ته چې دغه څنګه سایسکوپ پر باندې کې د سی ور باندې پیر چې ولا دا لکه شي دا میټرل سټینوسس او په نتیجه کې به ای سی جی نه ورته کوي د سړی ته شی ورته کوي د کسان ته ایکو کوي
په اکو سره به وګوري چې د ده والف سره کم سوی د څو چنده تر خپلې اندازې تنګ سوی دا د ما بزنس نه واسې مې دغسې یو اضافه خبره درته وکړه صحیح ده نو داخله یې ځان ته ده ما اصلي کار دا و چې پاتالوژي باندې ما سر د خلاص کړی بل میټرل انسفیشنسي ډاکټر صاحبانو میټرل انسفیشنسي ما تاسو ته ویلي چې د هر والف دوه ستونزې دي سټینوسس انسفیشنسي څه معنا چې میټرل والف صحیح بندیږي نه سټینوسس کې صحیح خلاصېدل نه او په انسفیشنسي کې صحیح بندیږي نه مثلا دغه دروازه ده خرابه سوه چې د هر څونه رابند کې دغسې جفت خپل ځای ته نه راځي بیا یوه چوله پکې پاته وي یخ راځي ورڅخه خلاصه ده صحیح ده دلته یو ټوکم را یاده سوه ته د دروازې پورې بیا په اخر کې درته کوم یا چې کله خسته سئ صحیح میټرل انسفیشنسي ډاکټر صاحبانو زیات اسباب لري ټول هغه اسباب چې موږ تاسې د میټرل سټینوسس دپاره وویل کیدای شي د میټرل انسفیشنسي اسباب هم اوسي ټول چې موږ تاسې وویل صحیح ده خو په هر صورت میټرل انسفیشنسي ډاکټر صاحبانو په آر ایچ ډي کې ډېر واقع کېږي سټینوسس هم په آر ایچ ډي یا ریماټیک هارت ډیزیز کې ډېر واقع کېدل او انسفیشنسي هم په دغه کې ډېر زیات واقع کېږي ډاکټر صاحبانو صحیح ده مختلف داسې نور اسباب هم لري ډاکټر صاحبانو چې ممکن انتاني غیر انتاني التهابي غیر التهابي اسبابي مثلا ښه مثال دا مثلا لکه مایکزوماټوس ترانسفارمیشن اف میټرل والف یا پلافي والف سنډروم چې ورته وایي رپچر اف د لیفلیټس اف د کورډیا ټینډاني پپیلري او د پپیلري مسل څخه او داسې نور مثلا یو خو هغه ځینې اسباب چې موږ تاسې مخکې ویل نور اسباب هم کیدای شي پیدایشي ډول سره د وال داسې نه جوړ سوی صحیح نه جوړ سوی صحیح نه بندېږي کیدای شي چې ډاکټر صاحبانو چې زه دغه سم نوشته کړمه دا فرض کړئ چې یو هغه د کسب ته بل کسب ته موږ پوهېږو چې دغه هر کسب بیا بالاخره دلته په پپیلري مسل پسې یو رقم دغه په واسطه مشته د یو رقم فایبروس نسج په واسطه چې هغوی ته موږ څه وایو کارډیا ټینډانې صحیح ده په پپیلري مسل پسې کیدای شي مثلا دا رپچر سي دا پریسو نو دا خو معلومه خبره ده تروسو بلې خوا ته هم تېر وځي اوس دا چې بند سي دغه کارډیا ټینډانې نه پرېږدي چې له یې خوا ته ورسي دا دروازې شاوخوا چوکاټ دروازې ته اجازه نه ورکوي چې دا بندېږي دې خوا ته راسي که دا چوکاټ یې شاوخوا راجلا کړم دا دروازه چې بندوي دې خوا ته راتېرېږي راوځي که یا دا همدغه که دغه رپچر سي دا وال بندېږي د باندې کلژرز په وخت کې ګورې دا خپله اوپنینګ کلژرز دا خپل هغه کارډیک نارمل ساوند نه دی هغه همدغه تولیدوي اوپنینګ او کلوزرز نه لپ دب لکه د دروازه چې را بندوي درب خلاصه کړي درب خلاصه کړي نو دغه کلوزرز بیا نه هغه صحیح اواز کوي د داخلي نظره په کوم وخت کې چې چېرته رپچر د کارډیا ټینډانې راشي ډاکټر صاحبانو او نه صحیح بندېږي نو چې صحیح بند نه سو دا په هغه وخت کې ډاکټر صاحبانو له دې ساحې څخه دا ټوله وینه پلمونري او بخشش دي او ورټا ته پم کېدای شي کله چې دا مکمل بند دغه سي وال بند سي اجازه ورنکړه سي د سیسټول په وخت کې د وینټریکولر سیسټول په وخت کې وینه شاته ولاړه سي ځکه وال اجازه نه ورکوي چې خواته ولاړ سي او که چېرته دا صحیح بند نه سي چې دغه کله راکله کېږي نو نیمایي وینه بیرته رایټ بخشش دی لیفټ ارټریم ته ځي او نیمایي وینه چېرته ځي او ورټا ته ځي دغه حالت ته څه وایي ډاکټر صاحبانو انسفیشنسي مایکزوماټوز ډیجنریشن یا پلافي وال سنډروم بیا دغسې حالت دا هر یو درته وایم خیر اوس په فقط دونه درته وایم په یو وخت کې بیا داسې سوی وي دا وال ډیجنریشن سوی وي لکه ښه ډېر موبلیل چې دې ورکړي دیوال ته او دا څه رقم کوي پسټم غوندې شکل لري پسټم نه ده چې پکې زیو راځي په یوه ساحه کې پلپي ډسک پېژنئ مخکې دا تر سیډیانو مخکې یو رقم ډسکونه وو دا کمپیوټرانو ته موږ راشول هغو ته بیا پلپي ډسک ویل لیدلي مې دي اوس هم ځایونه شته کوچني کوچني پلپي ډسک سی ډي غوندې شی و ډېره لږ میموري وه څو MB وه فکر کوم صحیح ده که MB لا نه وه پوره څو KB وه ډېر لږ غټ ډسک به و څو KB به پکښې وه هغه پلپي کې د فلمونو د شیانو غزلې مزلې ټول په پلپیانو کې خلکو یو بل دا هم دغسې هغه پلپي چې ورننوځي راوځي کمپیوټر دغسې یو حالت دا وال داسې لکه مثلا د ارټریم د وینټریکل په منځ کې لکه سپسټم چې زیو راځي دغسې دې ته څه وایي مایکزوماټوز ډیجنریشن یا پلپي والف سنډروم ورته وایي دغه پېښه هم تاسو ته زه وایم په دغو ټولو وختونو کې ډاکټر صاحبانو نورې ډېرې وجې هم لري مثلا د کارډیک انفارکشن څخه وروسته مثلا دغه ساحه کې انفارکشن د وال ته نږدې وسي معلومه خبره ده چې دغه وال بیا صحیح نسي بندېدلی ضرر ورته رسېږي په دغو ټولو وختونو کې وال بالاخره نه توانېږي چې صحیح توګه سره بند سي بې کفایتي رامنځته کېږي د وال چې دې ته موږ څه وایو
میټرل انسفیشنسي ورته وایي. صحیح. مارفالوژي له نظره به ډاکټر صاحبانو دغه هر یوه مارفالوژي ځان ته ده، مارفالوژي هر یوه ځان ته ده. صحیح. که مثلا دلته کلسیفیکیشن پکې سوی وي نو کلسیفیکیشن بیا کله اجازه ورکوي چې د اول سر راتنګ سي. هغه وخت کې به داسې خلاص لکه د تڼۍ سره یې داسې ولاړ وي. صحیح. همداسې ده که یا لکه پاسټنوس کې هغه وخت کې را بندېدای سي نسي بندېدای. که چېرته کلسیفیکیشن نه وي پکې سوی یوازې فایبروس نسج وي بیا بندېدو کوشش چې وکړي بیا یې هم په منځ کې کم اندازه چوله پاته کېږي او تر هغې چولې بالاخره وینه د باندې خواته وروځي. کېدای سي ډاکټر صاحبانو دغه شاوخوا انساج ډسټرکټ سوي وي دا حتی برعکس پراخه سوی وي ډېر، یا کېدای سي چې دومره تنګ سوی فایبروس نسج سره چې داخلي قطر را تنګ سوی وي خو بیا هم د تقلص په وخت کې یا د وینټریکولر سیسټول په وخت کې دا نس سره بندېږي بالاخره داخلي سوری یې صحیح نه بندېږي بالاخره دا. او د پلپی وال سندروم په وخت کې بیا د خیره روز درته پیغو یعنی بالاخره په دغه شی باندې باید تاسو سره قانع سئ چې په دغه وخت کې مارفالوژي له سبب تر سبب فرق کوي. مثلا په پلپی وال کې یو رقم وي، مثلا په کلسیفاید وال کې بل رقم وي، مثلا په ډیجنریشن کې بل رقم، مختلف شکلونه لري. صحیح. په هر یو کې ځانګړي منظره لري. خو په ټولو صورتونو کې موږ تاسو په ایکو کې داسې لیدلای شو چې ایکو کله موږ تاسو مثلا دلته پروپر باندې شي دا و به ګورو چې وینه البته له وینټریکل څخه بیرته یو خواته روانه ده، بک فلو کوي. ډېر په اسانه په ایکو کې دا معلومیږي. نو په نتیجه کې کچیرته موږ وینه ولیده چې له میټرل وال څخه د شاوخوا ته ولاړه موږ تاسو باید پوه شو چې څه ده انسفیشنسي میټرل انسفیشنسي یا ریګرجیټیشن چې ورته وایي. صحیح. ښه دا اصل کې د انسفیشنسي چې د پاتولوژیک نوم ده، ریګرجیټیشن چې وي هغه بیا چې وي ډاکټر صاحبانو فیزیولوژیک نوم یې. صحیح. ښه د مارفالوژي له نظره که چېرته موږ تاسې د زده کړې دپاره خلاصه کړو موږ یې باید په دوه کې تقسیم کړو ځکه په هر یو شکل کې ځان ته مارفالوژي ورکوي. یو مایکزوماټوز ډیجنریشن ده یا پلپی وال سندروم. په دغه وخت کې داسې وي ما درته ویل لکه پسټم چې مثلا پکې مخ ته شاته ځي یعنی د والف ځینې مسلز بخښش دي ځینې فایبروس ټیشوز داسې وي لکه ښه موبلي چې ورکړی یو ګین غوندې شی پیدا جوړ کړی وي دا بالاخره مخ ته شاته ځي لکه پسټم د موټر. یو رقم منظره پنډوالی ډېر زیات وي په منځ کې لکه یو ګین غوندې یو شی چې پروت وي. صحیح. او په نن انپلیمنټري کلسیفیکیشن کې چې بیا موږ تاسو وګورو ډاکټر صاحبانو په د انولس په برخه کې هلته بیا څه رقم وي ډاکټر صاحبانو دومره کلک سوی وي دا وال دومره کلک سوی وي چې بالاخره هغه نسي کېدای سره تنګ سي بند سي ځکه لکه سم د اوسپنې رنګ چې پکې پروت وي یا کلسیفاید رنګ چې پکې پروت وي هغه یې نه پرېږدي سره تنګ سي بالاخره په هر وخت کې داسې خلاص هول ولاړ وي په دغه وخت. ښه نو تاثیرات به څه شي وي ستاسې په نظر سره ډاکټر صاحبانو؟ آفرین. دا تاثیرات هم د داخلي له نظره موږ تاسې په دوه کې تقسیموو. داخلي له نظره اعراض په بنا چې یو باکورډ دی یو فارورډ دی خو عموما پاتالوژي کې ډېر ترجیح چېرته ورکول کېږي؟ باکورډ افیکټس ده. نو تاسې خپله فکر وکړئ ډاکټر صاحبانو که چېرته دغه وال صحیح بند نه سي هلته مخکې له مخکې وینه را روانه ده لیفټ اټریم ته دلته له دې خوا څخه هم بېرته وینه روانه ده نو معلومه خبره دلته د وینې رش زیاتېږي. کله چې د وینې رش زیات سو نو دلته څه کېږي ډاکټر صاحبانو؟ ډایلیټیشن. څه شی؟ هایپر والیمیک ډایلیټیشن. موږ پوهېږو چې په دغه وخت کې به دغه لیفټ اټریم څه شي ډاکټر صاحبانو؟ ډایلیټ به سي. دا چې ډایلیټ سي په پایله کې موږ پوهېږو پلمونري وین کې پرشر لوړ بېرته لکه هغه مخکې په نامه چې ما تاسو ته ویل بالاخره خبره چېرته ځي؟ لنګز ته رایټ هارټ ته بالاخره خبره ځي په دغه وخت کې او بالاخره پایله چې وي رایټ سایډ هارټ فیلر په دغه وخت کې هم رامنځته کېږي. صحیح ده. نو د دغو اعراض به څه رقم وي ډاکټر صاحبانو؟ په دغه وخت کې به اعراض څه رقم وي؟ بېرته لکه هغه مخکې چې ما تاسو ته ویل اعراض بیا هغسې وي باکورډ او فارورډ به څه وي ډاکټر صاحبانو؟ ټولو غړو ته چې وینه کمه رسېږي هایپوپرفیوژن له وجې دا بالاخره پټیک کمزورتیا ډراوزینیس مثلا فالینګ سنسیشن بعضې وخت خطا کېدای سي لکه ساینکاپي غوندې حالت سړي باندې راسي خو شاوخوا ته همدارنګه انیوریا یا اولیګویوریا ځکه ادرار هم کمي فلټریشن دپاره وینه کمه خو باکورډ به څه وي ډاکټر صاحبانو؟ ډسنیا
ویزینګز دا کسان هم لري نه یا کرپټیشن بعضې وخت دا هم ارتپنیا او د رایټ سایډ هارت فیلر حالتونه لکه مثلا جیګولر ډسټنشن مثلا هیپاټومیګلي د کانجیشن له وجې او پیډل اډیما اسایټس بعضې وخت او لیمز بعضې وخت حتی پیریکارډیل افیوژن ځکه دا په ټول بدن کې د انسان دغه زیات سي نه د وینې والیم زیات سي او کله چې والیم زیات سي نو موږ پوهېږو چې په ټول بدن کې څه رامنځته کېږي ډاکټر صاحبانو اوډیما څه رقم اوډیما د هایدروسټیټیک پرشر د زیاتوالي له وجې اوډیما ښه په هر صورت خو دغسې موږ تاسې خلاصه توګه سره ویلی سو هغې چې ډاکټر صاحبانو تاثیرات یې ډایلیټیشن ان هایپرترافي اف د لیفټ ventricle صحیح marked dilatation of the left atrium left ventricle ولې dilatation راځي ډاکټر صاحبانو ځکه دا نه یوازې دا چې دورې وینه نه پرېږدي دې خوا ته هم وینه تېره تېرېږي دواړه خوا ته وینه تېرېږي ورته تېرېږي نه او د پلمونري هایپرټنشن اسباب لکه ما تاسو ته مخکې مثلا وویل نه مثلا chronic passive congestion hypertrophy and dilatation of right ventricle or dilatation of right atrium and right heart failure sufferance بل ډاکټر صاحبانو تر میټرل وال وروسته کوم وال راځي اورټیک وال عموما ډاکټر صاحبانو د دیوالونو په ناروغیو کې که یو چا دیوالونو ناروغي درلودې تر ټولو کامن میټرل والف ستونزې وي او دوهم کوم که یو چا درته وشي د ما د زړه والونه خراب دي ته د سي فکر په چشته ویوسه میټرل یا اورټیک والف ځکه ټرایکاسپیډ او پلمونري والف ډېر لږ دي هغه هم اکثره یې کانجنیټل وي صحیح ده ځینې وي لږ اکثره وخت دغه نو موږ تاسې وایو هغه عام وایو صحیح اورټیک سټینوسس ډاکټر صاحبانو اورټیک والف ډاکټر صاحبانو سیمیلونر والف هم دې ته وایي دا داسې والف د ډاکټر صاحبانو چې عموما دا والف پروت د لیفټ وینټریکل او د سیستمیک اورټا ترمنځ پروت ده دغه والف چې کله بند سي هغه وینه چې له زړه څخه پمپ سوي وي و سیستمیک سرکولیشن ته هغوی ته اجازه نه ورکوي چې بیرته چیش ته راسي زړه ته بیرته راسي یعنی لیفټ وینټریکل ته بیرته راسي په نارمل حالت کې دا خپل نارمل کالیبر لري ډاکټر صاحبانو که چیرته تر هغه خپل نارمل کالیبر د وروسته راځي تنګ سي تر خپل نارمل کالیبر یا تر نارمل اندازې تر نارمل لومن دا تنګ سي دې حالت ته موږ څه وایو اورټیک سټینوسس یا سټینوسس اورټا بعضې خلک ورته وایي صحیح ده دا هم ډاکټر صاحبانو په هر چا کې واقع کېدای شي خو په نارینهوو کې د ښځو په نسبت سره د دې واقعیت ډېر زیات دي هغه که تاسې په یاد وي میټرل سټینوسس په چا کې ډېر زیات و په ښځو کې او اورټیک سټینوسس بیا په چا کې ډېر زیات ده په نارینهوو کې دا په نارینهوو کې نسبت و ښځو ته دا ستونزه ډېره واقع کېږي ډاکټر صاحبان دا په یاد لرئ صحیح ده اورټیک سټینوسس ډاکټر صاحبانو په دوه کې موږ تقسیموو د مارفالوژي له نظره په څو کې دوه کې یو چې د کلسیفای یا کلسیفیک اورټیک سټینوسس او نن کلسیفیک یا نن کلسیفای اورټیک سټینوسس او نن کلسیفای لنډه ده په یو سټینوسس کې دغه اورټیک وال ډېر کلک وي څه کلسیفیکیشن پکې سوی وي په یو کې نرم وي خو تنګ وي په هغو کې بیا کلسیفیکیشن نه پکې سوی نو د مارفالوژي له نظره دا په دوه کې تقسیموو یو کلسیفای اورټیک سټینوسس د ډاکټر صاحبانو بل نن کلسیفای صحیح ده نن کلسیفای اورټیک سټینوسس ډاکټر صاحبانو ډېر زیات اسباب لري چې موږ تاسې د میټرل دپاره کوم اسباب وویل هغه د دغه والف دپاره هم هغه اسباب کېدای شي مثلا تر ټولو غټ سبب چې د ډاکټر صاحبانو چې ده آر ایچ ډي مثلا کانجینیټل والوولر ډیزیز دی سټینوسس ده مثلا بعضې وخت ځینې ماشومان پیدا کېږي په پیدایشي ډول سره دغه وال تنګ جوړ سوی وي دغو ماشومانو صحیح ده یو بله ناروغي ده مثلا کانجینیټل بایکاسپیډ والف نارمل اورټیک وال څو کسپه لري درې صحیح او دا ډاکټر صاحبانو په ځینې ماشومانو کې داسې جوړ سوی وي چې په پیدایشي ډول سره دوه کسپه لري دې ته کانجینیټل بایکاسپیډ اورټیک والف وایي په دغو ټولو وختونو کې والف تنګ وي خو نرم وي تنګ وي په وینه ورڅخه مخ ته نه ځي صحیح ده
وینه ورڅخه مخ ته په اسانه نه تیریږي. او کلسیفای اورټیک سټینوز بیا چې وایي ډاکټر صاحبانو مختلف آر ایچ ډي او نن آر ایچ ډي مختلف دیوالونو ناروغي مثلا کېدای شي چې آر ایچ ډي وي، کېدای شي مثلا بکټیریل انډوکارډایټس څخه وروسته مثلا والولایټس رامنځته شوی وي، او یا کېدای شي چې مثلا سیپلیټیک والولایټس هر وجه چې وا موږ تاسو پوهیږو چې کلسیفیکیشن په سره کوم انساجو کې کېدل په دوه رقمه کې په یاد ودی، یو میټاسټاټیک کلسیفیکیشن او بل ډیسټروپیک. په یاد ودی ډیسټروپیک کلسیفیکیشن پر چش کېدل ډاکټر صاحبانو په مړو او یا په ډیجنریټیو انساجو کې. نو په صورت عموم کې تاسو یاد لرئ ک چیرته مثلا غرامونسه چې ډاکټر صاحبانو اورټیک والولایټس یا اورټیک والف ډیجنریشن کپایبروس انساج به هر شي په وجه باندې ډیجنریشن امونسه چې ډاکټر صاحبانو کلسیفیکیشن امکان پکې ستا کیا ستا په ډیسټروپیک سره کوم کلسیفیکیشن ډاکټر صاحبانو ډیسټروپیک دا چې د وینې د کلشیم سویه نارمل وي د 12 په منځ کې وي، خو لیکن بیا هم دلته شیپ کې سوی وي کلسیفیکیشن. میټاسټاټیک کلسیفیکیشن کساس په یاد په نارمل انساجو کې کلسیفیکیشن په صورت کې چې د کلشیم اندازه په وینې کې لوړی هایپر کلسیمیا په وخت کې، خو په دغه وخت کې سره کوم کلسیفیکیشن کې سوی ډاکټر صاحبانو ډیسټروپیک یعنی نارمل د کلشیم سویه انسان لري، خو بیا هم اورټیک والف کې کلسیفیکیشن سوی وي هغه دومره کلک سوی سخت سوی وي لکه شیشه چې داسې ګردب کې پرته وي ډیره په سخته سره وینه ترې کلک ساحې تیریږي. دته بیا چې وایي کلسیفای اورټیک سټینوز. او نن کلسیفای کې چې ډاکټر صاحبانو وال تنګ وي خو نرم وي، دلته سخت وي کلک وي کلسیفیکیشن. ځکه چې کچرته موږ د سترګو ورته وګورم دا ساحه معلومي چې دلته کلسیفیکیشن سختواله یو قسم ناډیولونه لیدل کېږي، په مایکروسکوپ کې بیا موږ تاسو ډیر شل دلای سو چې مثلا دغه ساحه کې ډیر زیات کلسیفیکیشن سوي دی کلشیم ترسب کړی دی. شه په هر صورت ډاکټر صاحبانو د مارفولوژي له نظر موږ تاسو ډیر بحث ور باندې وکړو، ډیر زیات ور باندې خبرې نه کوو. یو خبره په یاد لرئ دلته یو شی ما ذکر کړی دی کلسیفای ناډیولونه اکثره وخت موږ تاسو په کومه ساحه کې پیدا کوو؟ ساینس اف والزلوا. Who can tell me what is والزلوا؟ ساینس اف والزلوا دته څه وای؟ والزلوا ها؟ څه شي؟ منوره؟ والزلوا منوره بل شي لا شي دا ساینس اف والزلوا. اورټیک ساینس نوم اوریدلای دی؟ اورټیک اوسټیانوم اوریدلای دی؟ ګوري کته سپیکر کړي ما چې مخکې دلته اورټارس موله په دغه ساحه کې لمه د تو چې د وال پورته اورټا د یو څه سره پراخه سوی ګوري دغه والف د فرض کوي دغه اورټا چې دلته چې لږ پراخه وي دغه ساحه دته څه وایي ساینس اف والزلوا دغه یو بل خواته چت دته ساینس اف والزلوا وای کچیرته مرتاسي وای د مارفولوژي له نظر ورته وګورو په هر ساحه کې کېدای شي کلسیفیکیشن کلسیفای ناډیول نه وګورو خصوصا په دغه والزلوا ساینس کې ګر چاپیره کېدای شي مرتاسي ډیر زیات کلسیفاید ناډیولونه وګورو چې دغه ساحه راتنګ کړي نو په دغه صورت کې ارسونه چې مثلا کوشش وسی چې اورټیک وال خلاص نه خلاصي خلاصه ده کلسیفای په وخت کې او نن کلسیفای په وخت کې کلسیفیکیشن مرتاسي کېدلای نه سو شا ډاکټر صاحبانو نارمل کالیبر چې ده 3 سانتي متر مربع ده یا ورټیک وال سونم 3 سانتي متر دا کچیرته 1 سانتي متر مربع تر کم سي نو په نتیجه کې به چیرې مستکیږي او ورټیک سټینوسیس او یا اراز دی ورټیک سټینوس پر مستکیږي دا غراز مغه خبره ده دوه رقم دي فارورډ بیکورډ افیکټ سی عموما بیکورډ ویډیر زیات افیکټ شي وي بیکورډ شاخه ده او فارورډ هم وي فارورډ وی هغه وی لکه مثلا مخکې چې ماته استمخ باندې بحث وکړو خو بیکورډ به دې شي وي ډاکټر صاحبانو موږ پېژو په دلته به هم کانسنټریک او هم ایسنټریک هایپرټروفي وي دواړه امکان لري ځکه چې لوی خو پرشر زیاته وس مثلا دغه ساحه تنګه ده نو لیفت ونټریکل کوشش کوي چې دا تنګ سری وینه وباسي په نتیجه کې پرشر زیات باندې راځي کېدای شي دا شیو کې ډاکټر صاحبانو هایپرټروفي کوي چې دته شی وای ایسنټریک هایپرټروفي او دا چې په دغه وخت کې بل اخره وینم ډیره پاتې کیږي په زړه کې په نتیجه کې زړه شي کې ډیالټیشن هم کوي او په نتیجه کې موږ پوهیږو چې کارډیاک مایوسایډ نه یوازې دا چې پندواله پیدا کوي بلکې وژدواله هم پیدا کوي چې دته به موږ شی وای
ایسنټریک هایپرتروفي، یعنی دا معنا چې هم هایپرتروفي کوي او هم ډایلیټیشن. دا کانسنټریک او ایسنټریک هایپرتروفي ما تاسو ته ویلو، یاد مې دي؟ ښه، نو اراز به سره کوي ډاکټر صاحبانو په دغه وخت کې اورټیک سټینوس عموما ډاکټر صاحبانو په یو ټرایټ سره پیژندل کیږي د داخلي له نظره. په چی سره پیژندل کیږي؟ په یو ټرایټ، په یو درایګون سره پیژندل کیږي. صحیح ده؟ مثلا exertional dyspnea, angina pectoris and syncope. دا ساینکوپ نه د ګورې دې ته ساینکوپي وایي. ښه، د اورټیک سټینوسیس اراز ډاکټر صاحبانو موږ تاسې عموما پر چش کې تقسیموو په درې کې، یا هم دغه کلینیک پر چش کې تقسیمېږي. ډاکټر صاحب په چش سره پیژندل کیږي؟ په یو درایګون، په یو ټرایټ سره. لکه مثلا exertional dyspnea، یعنی دا معنا چې دا ناروغ ته تراشي ډاکټر صاحب جوړ وغم چې کله حرکت وکم ساه مې بنده شي، دې ته څه وایي؟ exertional dyspnea. او بل انجینا پیکټوریس اراز لري دا کسان. بل څه لري ډاکټر صاحبانو؟ ساینکوپي. ساینکوپي خو ماته است ویلو په یاد پیسې چې کې کوس تام نه پیژنې چې یو دم درز سړی ولې بیرته راځي چې پغه غړی سکسس وای زه غورځېږم. صحیح ده؟ ته څه وایي؟ ساینکوپي. exertional dyspnea دغه کسانو ولې وی ډاکټر صاحبانو؟ ځکه پلمونري کپیلری پریشر زیات وي د کسانو په تک سره غسره کم کیږي، نورم اضافه کیږي. او دغه کسانو انجینا پیکټوریس ولې وي؟ څوک ویلای شي؟ صحیح ده، یو جانب دې صحیح ویل. بل صحیح ده، دا خبره خو مې د سره ومنله. اوس مثلا په دغه ځای کې تر داوال پورته رښتیا وایي چې کرونري اسټریا رایټ او لیفټ کرونري ارټري له دې څخه منشاخص ده. ته وایي چې مثلا وینه کمه ځي مخ خواته له نور غړو په څنګ باندې زړه ته هم کمه وینه راځي، یو خداس. صحیح څه چې دا انجینا ته لمون وایي، خو اساسي سبب دی پرې شو لږ زور نږدې سوې هایپرتراپي کړې ده. ډاکټر صاحب صحیح وایي، زړه هایپرتراپي کړي د نارمل حالت څخه اوس د اکسیجن موجودیت ته زیات ضرورت ده. زړه هایپرتراپي نو هایپرتراپای مسل ډیر اکسیجن ته ضرورت لري. نو په دواړو صورتونو لوي خو مثلا د کرونري شریان بلډ فلو کمه ده، لبل خو دلته ضرورت ډیماند ډیر ده. نو په نتیجه کې دا کسان د چی شي اراز ور کوي؟ د انجینا پیکټوریس. وای سخت درد لرم دلته ډاکټر صاحبانو، او دغه درد می وای شپلاس ته زی غاړې ته زی. د انجینا درد خدای ته معلوم ده، او دا درد چش کې د حرکت په حالت کې په نارمل حالت کې ناسي په وخت کې نه دا په یاد لري. صحیح سو. او بل غټ سبب بخشش دی درایګون چې د اورټیک سټینوس هغه څه ده؟ سانکوپي. کچا د تو ویل چې مثلا په لار روان یم ولېږم داس یو دم، یا مثلا ناسم یو دم ولېږم بیرته راکښینم، یا مثلا داسې د غورځېدو احساس کو، ته د سپیکر د چشته باید ستاو لاړ سي اورټیک سټینوس ته. څو ورځې مخکې مالا داسې مریض درلودل، استیمې ورته مالا لا یکو وکړه، هغه چې مې وکړل اشتیا هم اورټیک سټینوس ورسره هغه نو بیخي کانټینیوس ډیر زیات ولیدل. وای داسې درد مې چې ولېږم بیرته راکښینم، درد د ورځې لس 12 وارې ولېږم. دا څونه دغه ځای نه ټول خوښ یو. ښه، دا اراز خو تاسې په یاد دی که نه؟ داسې کوم د اراز دي؟ کیدای شي بعضې وخت ناروغ یو دم موږ تاسې د لاسه ورکواته کیدای شي چې اورټیک سټینوسیس د ځینې ناروغانو د ناڅاپي مړینې سبب هم سي. دا هم په یاد لرئ. نورې ډېرې خبرې بیا تاسې په چش کې زده کوئ، په کارډیالوجي کې انشاءالله تعالی لري د زړه داخله. صحیح ګورئ، تاسې څخه ما کارډیالوجستان جوړ کړو یارانو. له یوې خوا مې ای سی جي درته وویله، له بلې خوا مې پاتالوجي درته وویل. صحیح کنیم داخله به بیخي اسانه ده. په داخله ګوره اوس داسې لږ که زه ژور ولاړ سم باره پاتالوژي پاتې سوه داخله سوه. یو وخت کې به ما شاګردانو دغه کول شکایت وایي دی موږ ته پاتالوژي په ځای کې ډېره داخله وایي. ما دغه تاسو ته لا ګټه ده. دی فکر کوو چې خپل یاسین را باندې تېزوي. خو مثلا اوس چې شی پاتې یو تداوي زه درته نه وایم نه، اکثره بس مثلا یو تداوي وم خو نور داخله سوه ده تیاره. داخله باندې په تداوي باندې تاسې ډېر ځان ستړی کوي. تداوي نو څنګه کېږي؟ صحیح ده، برای داخله هم کور کېږي، جراحي هم حتی کور کېږي. ښه، بل ډاکټر صاحبانو اورټیک انسفیشنسي.
یعنی د اورټا د وال بی کفایتي کله چې د اورټا وال صحیح بند نسی یعنی د بندیدلو په وخت کې بیرته شاته راسي صحیح شاته راسي چې شي شاته راسي وینه شاته ورڅخه راسي نو په نتیجه کې دغه څه حالت رامنځته کیږي چې دته موږ ته شی وایو aortic valve insufficiency یا when aortic valve fail to close it is called insufficiency when it fail to open it is called stenosis مخکې ما تاسو ویل نه ښه ایتیالوجي ډېر زیات لري ډاکټر صاحبانو تقریبا 15% کسانو کې دغه سبب هم شوی RH D ریماتیک هارت ډیزیز ما تاسو ته ډېر وخت باندې تیر کو دا نه کې نه و صحیح د میټرال والو او د اورټیک والو د دواړو د سټینوسیس او د انسفیشنسیانو غټ سبق یې چا ور پښتنه در څخه وکړه مثلا هر وال کې دروشو خصوصا میټرال او اورټیک کې انسفیشنسی او کې سټینوسیس چې سبب یې شه د دې ورته چارج دی صحیح کنو رال شي در چې دیر دا اتمن سبب اته 15% یوازې د میټرال بخشش دی د اورټیک انسفیشنسی سبب هم دغه RH D ده صحیح و دغه چې اکثره وخت د RH D په وخت کې ډاکټر صاحبانو دا یو خبرم سره نوٹ کوي یو وال نه متاثر کوي ټول زړه متاثر کړي اکثره وخت ټول والونه کېدای شي میټرل او اورټیک دواړه وي که تاسو پیاده د RH D په وخت کې ما درته وویل صحیح ده په ډېرو کم اوقاتو کې امکان لري چې یوازې د اورټیک والف انسفیشنسي رامنځته کړي صحیح ده نور اسباب چې دي ډاکټر صاحبانو په دې سربېره cephalic valvulitis infective endocarditis congenital subaortic stenosis یا congenital bicuspid valve چې مخکې ماته ذکر myxomatous degeneration of the aortic valve یا flappy valve syndrome دی aortic valve mitral یا د موږ د mitral باندې بحث وکړو نه traumatic rupture of the valves cusp کسپونه مثلا رپچر وکړي trauma